سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې به تاسو ته د کریپټو کرنسي د آنلاین پیسو ګټلو یو بل بهترینه فری وړیا مایننګ اپلیکیشن دروښیم چې تاسو کوشش وکړئ چې په دې اپلیکیشن کې لازمي ځان ته اکاونټ جوړ کړئ. د پای اپلیکیشن وروسته دا یو بهترین اپلیکیشن دی، بالکل لکه څنګه چې تاسو د پای کرنسي مایننګ کړئ په همدې شکل تاسو کولی شئ چې په دغه اپلیکیشن کې د کریپټو کرنسي کوینونه مایننګ کړئ په راتلونکي کې به ښه قیمت اخلي. لکه څنګه چې پای موږ تاسې 4 کاله 5 کاله مایننګ کا او نن د تقریبا $3 قیمت لري. په همدې شکل موږ تاسو کولی شو چې په دغه اپلیکیشن کې کار وکړو، د کریپټو کرنسي کوینونه پکې مایننګ کړو او ان شاء الله په یو کال کې دننه به د دې کوین لیست کیږي او موږ تاسو ته ان شاء الله ډیره ښه ګټه راکړه. راځئ مکمل طریقه درته ښیم چې دا کوم اپلیکیشن دی، په دې کې موږ تاسو کار څنګه تر سره کولی شو، اکاونټ پکې څنګه جوړولی شو، ټوله طریقه درته په همدې ویډیو کې درښیم. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان سکل سره سبسکرایب کړئ، زموږ ټلګرام چینل در سره هم جوین کړئ. د همدې اپلیکیشن لینک په تاسو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ملوي، په ټایټل باندې کلیک وکړئ. لایم ډسکرپشن راځي، ما به لیکلي د بی نیټورک لینک دا دی، صحیح ده. یا به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته، چې کله تاسو خپل پلی سټور را خلاص پلی سټور په سرچ کې ته به راشئ، چې کله سرچ ته راغلی په دې سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ بی نیټورک، صحیح شو. چې کله دا ورته ولیکل بی نیټورک، نو تاسو به راشئ دغه کوم بی نیټورک اپلیکیشن چې دی دا به تاسو له ځان سره انسټال کړئ له پلی سټور څخه. چې کله مو انسټال کړه را بشئ په پلی باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو پلی باندې کلیک وسي را بشئ په ساین اپ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ، صحیح ده. چې کله په ساین اپ باندې کلیک وای دلته تاسو کولی شئ تاسو کوشش وکړئ چې د خپل ګوګل اکاونټ لارې داخل شئ، صحیح شو. د ګوګل اکاونټ لارې داخلېدل ډیر مهم دی، هغه ځکه چې ستاسو په جیمیل باندې به ستاسو اکاونټ جوړ شي، په راتلونکي به کوم مشکل نه پکې جوړیږي، صحیح ده. دلته تاسو موبایل شمیرې او د فیسبوک له لارې مه داخلېږئ، شاید فیسبوک اکاونټ ستاسو خراب شي، شاید موبایل شمیره یا موبایل له تاسو بند شي، نو بهترین شی چې دی هغه ګوګل اکاونټ دی، ستاسو ایمیل یا ستاسو جیمیل. را بشئ په دې ګوګل اکاونټ باندې به تاسو کلیک واخلئ چې خپل ګوګل اکاونټ انتخاب کړئ. که چیرته تاسو ډیر ګوګل اکاونټونه لري، یو به انتخاب کړئ چې هر یو تاسو لرئ، تاسو به راشئ همغه اکاونټ به تاسو انتخاب کړئ. زه راځم دا انتخابوم. چې کله مې انتخاب کړ اوس به دلته ماته شی وغواړي، دلته ماته یي چې انوایټ کوډ، صحیح شو. انوایټ کوډ ډیر مهم دی، تاسو باید انوایټ کوډ کې تاسو ورته ولیکئ معراج، صحیح شو. معراج به تاسو ورته ولیکئ په دغه شکل معراج 06، صحیح شو. معراج 06 دغه به تاسو انوایټ کوډ کې به تاسو دغه ورته ولیکئ دلته، صحیح شو. چې کله تاسو سره دلته راغله هو از یور انوایټر، یعنې ستاسو انوایټر څوک دی، تاسو به دلته ورته ولیکئ معراج 06، صحیح شو. چې کله تاسو معراج 06 ورته ولیکله په دغه کمپلیټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ، ټیک شو. را بشئ په دې کمپلیټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته به تاسو راشئ دا کوډ غلط دی، دلته به تاسو راشئ د ام به وړوکی کړئ، ټیک شو. په وړو حروفو سره به یې ولیکئ، بیا به تاسو راشئ کمپلیټ باندې به کلیک واخلئ، ټیک شو. انوایټ کوډ کې باید تاسو په وړو حروفو سره معراج ورکړئ، ام واړه حروف آی آر ای جی دغسې به ورکړئ 06 دا به انوایټ کوډ کې ورکړئ، ټیک شو. چې کله مې انوایټ کوډ کې ورکړه نو ګورئ په دغه شکل به تاسو ورکړئ، ښه حروف په وړو حروفو ولیکئ. دا زما انوایټ کوډ دی معراج 06، دا به تاسو لازمي پکې ورکړئ، ټیک شو. چې کله تاسو انوایټ کوډ ورکړه هلته به زما نوم تاسو سره راواخلي معراج 06. دلته زما خپل پروفایل هم دی، تاسو کولی شئ زما پروفایل وګورئ، معراج الدین شینواری، تاسو کولی شئ دغه پروفایل له ځان سره وګورئ، ټیک شو. اوس راشئ تاسو په هر 4 ساعته کې به تاسو راځئ یو ځل به په دې کې خپل مایننګ شروع کوئ، صحیح ده. په 4 ساعته کې به تاسو راځئ او په دې برخه باندې به ورته کلیک اخلئ، دا وینئ. په دې کله چې په دې برخه باندې کله هم تاسو په دې برخه باندې ورته کلیک واخیسته نو یو اعلان راځي، هغه اعلان به تاسو سکیپ کړئ، زر به لامینه به کینسل کړئ، صحیح شو. بعد له هغې ستاسو په 4 ساعته کې به تاسو یو ځل راځئ او دغه مایننګ بټن باندې کلیک اخلئ، ستاسو مایننګ په دې کې چې کېږي شروع کېږي. بعد له هغې تاسو راشئ خپل پروفایل ته، په دې ځای کې به پروفایل ته راشئ. چې کله تاسو خپل پروفایل ته راغلئ ګوره دا ډیر مهم دی پروفایل شیان، ښه. تاسو به راشئ په دې برخه باندې به ورته کلیک واخلئ، دا ډیر مهم دی، باید تاسو دې ته داسې نوم ورکړئ چې څه ډول ستاسو په الکترونیکي تذکره کې، صحیح ده، چې به آینده کې کله KYC راځي تاسو KYC تر سره کوئ نو باید دلته نوم او د تذکرې نوم ستاسو یو ډول وي، صحیح ده. را بشئ چې کله تاسو په دې برخه باندې کلیک واخیستئ، را بشئ په دې برخه باندې قلم نشانه باندې به ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته دلته به ځان ته یو انوایټ کوډ جوړ کړئ، صحیح شو. لکه انوایټ کوډ زه ځان ته جوړوم، لیکم افغان، ټیک شو. داسې لیکم افغان 06، ټیک شو. دا ما ځان ته افغان 03 دا مې انوایټ کوډ کړ. دلته به تاسو راشئ نیم، دا نوم ډیر مهم دی، نوم به تاسو باید داسې نوم ورکړئ چې څه ډول ستاسو په الکترونیکي تذکرې یا په پاسپورټ کې، صحیح ده، همغه نوم به ورکړئ تر څو بیا په آینده کې کوم مشکل رامنځته نه شي، صحیح ده. لکه زه ورکوم خان شینواری، مطلب زما تذکره کې خان شینواری زما نوم دی، ما خپل نوم باندې بل یو جوړ کړ، دا ستاسو زده کړې په خاطر جوړوم. چې کله مې دا نوم ورکړ بعد له هغې به راشئ په دې سیو بټن باندې به کلیک واخلئ. که چېرته تاسو خپل انځور ورکوئ د
کیمرې نشانه تاسو کولی شئ خپل انځور ورکړئ. زه راځم په سیو باندې کلیک اخلم. چې کله مې کلیک وکړ ګورل ته ما خپل نوم خان شینواری ورکړه او ځان ته مې یو انوایټ کوډ جوړ کړه. که نور ملګري دا اکاونټ جوړوي خپل انوایټ کوډ ورلیږم تر څو هغوی جوړوي نو ماته بیا څه فایده ترې راځي. نو په دې کې بس همدومره کار دی. صرف په 4 ساعته کې یو ځل تاسې راځئ او دغه بټن نه خپل مایننګ شروع کوئ او راشئ خپل پروفایل چې دی په صحیح طریقې سره جوړ کړئ. صحیح د پروفایل جوړول ډیر مهم دي. پروفایل په صحیح طریقې سره جوړ کړئ. خپل تصویر دلته ورکړئ. ورسره په دې کې خپل نوم ورکړئ او د یو ځان ته انوایټ کوډ جوړ کړئ. نو په دې طریقې سره تاسو په دې کې مایننګ تر سره کولی شئ. ان شاء الله په دې کې چې راتلونکي کې نور کوم سټیپونه راځي د KYC یا نور زه ان شاء الله په همدې باندې تاسو ته ویډیو جوړوم. که بیا کوم ملګري سره پوښتنې کولی شئ همدې ویډیو ته کمنټ وکړئ. مننه.